رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله موږ ته طریقه راوښیه، که ته نه وایي موږ به څه کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا ورته وایي اوصیکم بتقوى الله. در ټولو اوله خبره دا درته کوم ای صحابه کرامو د الله جل جلاله څخه وویریږئ. اوصیکم بتقوى الله. تقوا څه ته وایي؟ تقوا وایي دې ته نه وایي چې کله ستا د پیر نوم یاد سي او ته پورته پورته غورځې له ځانه ډم جوړ کړي. تقوا وایي دې ته نه وایي چې کله د الله جل جلاله نوم یادوې او له خولې دې ځګونه راتویږي او سر سره غورځوې او پورته پورته غورځي، دې ته تقوا نه وایي. دا د فساقو فجارو د ذکر طریقه ده، دا د الله د دین د دشمنانو د ذکر طریقه ده، دا د مبتدعینو د ذکر طریقه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو دا طریقه و، دا وشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله ورته اوصیکم بتقوى الله. تقوا وچ ته وایي؟ تقوا و دې ته وایي په حلالو کې د الله مطابقت، د الله د رسول لاره، په حرامو کې د اجتناب د پاره د الله او د الله د رسول لاره، دې ته تقوا وایي. اوصیکم بتقوى الله. ای صحابه کرامو وصیت درته کوم د تقوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم والسمع والطاعه. ای صحابه کرامو وصیت درته کوم د خپلو امیرانو د خبرې ته د غوږ نیولو او بیا د دوی متابعت کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویني چې در ما وروسته به بیا خلفای راشدین راځي، دا به امیران وي او دا خلک به د دوی ماتحت وي. نو دوی ته دا وایي چې ای خلکو، ای صحابه کرامو د خپلو امیرانو خبرې ته غوږ ونیسئ او بیا یې متابعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلور خلفای راشدین وشي. په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 10 کاله به د خلافت او هغه 10 کاله دي څلور خلفای راشدینو دا پر کړی دي: سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. وان كان عبدا حبشیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي څم پر تاسې باندې یو داسې څوک مشر سي چې هغه حبشي وي، خو تاسې ته د اسلام په مقدس دین کې پر تاسې باندې سربیره ستاسې پر سر باندې دی خلیفه سو، که څم دی د قوم په لحاظ باندې حبشي وي. او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو څه مقصد دا دی چې که څه هم دا د نورو قومو سړی وي، دا هندي، دا بری صغیر، دا ټوله په هند باندې یادېدی، دا د هند یو سړی وي، دا د سودان د هغو ملکو یو سړی وي، خو چې پر تاسې باندې د اسلام د مقدس دین او د شریعت له نګاه څخه پر تاسې باندې امیر سو، د ده خبره به تاسې منئ. نو ځکه د وخت د امیر المؤمنین اتباع دا پر مؤمن باندې دا لازمه ده، د ده د حکم ته غاړه ایښول دا پر هر مؤمن باندې لازمه ده، ما سوا د هغو فجارو فساقو بغاتو چې د امیر المؤمنین د خبرې په مقابل کې به درېږي. الله جل جلاله دې ملا داسې حاله وساتي.